بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو طالبانو په کابل باندې قبضه کړې ده او د قبضې نه بعد اوس دا خبره هم په گردش کې د خلک یو بل سره وایي چې څوک په د کابل او د افغانستان په تخت باندې کینی او د افغانستان نوی حکمران به جوړیږي. نو ایکسپیکټډ چې یو څوک هم د طالبانو لیډران دي چې خلک وایي چې کیدای شي چې دی د کابل په تخت باندې کینی او د افغانستان حکمران جوړ شي، دا غي باره کې در سره یو څو خبرې شریکوم. نو وړومبی چې په هغې کې کوم دی نه هغه هیبت الله اخونزاده دی. هیبت الله اخونزاده اوس په دې وخت کې د افغان طالبان مشر دی. هیبت الله اخونزاده په 2016 کې چې کله د امریکې په یو ډرون حمله کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور کویټې سره خوا کې هلاک کړی شو، نو د هغې نه بعد هیبت الله اخونزاده د افغان طالبان مشر شو. نو د افغان طالبان دغه مشر هیبت الله اخونزاده د عسکري دومره عسکري کمانډر نه و، بلکې دی یو سپیریچوال لیډر و. نو دا ستاسو د پوهې لپاره به تاسو له زه دا مثال درکړم چې څنګه دا تبلیغیان ګشت کې وځي، نو دی یو کس په جومات کې ذکر ته کینی وایي ته ذکر کو. نو د طالبانو د ارګنایزیشن کې دننه هم چې کوم دی دغه شان حال دی چې دی کې ګوره ټول خلک داسې نه دي کینی چې بس هغه په فیلډ کې جنګ کوي، بلکې څه خلک دی ته کینولی دی چې تاسو چې کوم دی نو موږ ته دعا کوي، ذکر کوي او عبادت کوي. نو دا هیبت الله اخونزاده چې دی په هغې خلکو کې و. نو دا یو سپیریچوال لیډر و، ریلیجیس لیډر و او عسکري کمانډر نه و. نو هیبت الله اخونزاده یو ایکسپیکټډ دی چې کیدای شي چې دی د دې افغانستان مشر شي. او ډېر لږ په میډیا باندې راغلی دی، صرف دومره چې د اختر یا د روجي شروع کېدو داسې اهم ورځ به وه اسلامي، نو هغې باندې به یې چې کوم دی یو پیغام ورکړو. د دې نه پس چې په دویم نمبر څوک دی نو هغه ملا عبدالغني برادر دی. ملا عبدالغني برادر د ملا عمر ملګری دی او دا هغه سړی دی چې دی په د 1990 نه بعد چې کله د طالبانو د تنظیم جوړ شوی دی نه دی به هغه بانی راکینو کې دی، فاونډر اف دیس ملیټنټ ارګنایزیشن. او ملا عبدالغني برادر ملا عمر سره اوږه په اوږه باندې د روس خلاف جهاد هم غړو. نو 2010 کې دی په پاکستان کې گرفتار کړی شوی او په 2018 کې لکه 8 کاله دی په جیل کې او 2018 کې د امریکې په غوښتنه باندې د پاکستان حکومت دی خوشی کو، آزادی کو او د هغې نه پس دی چې کوم دی قطر ته واستولی شو او په قطر کې د امریکې او د طالبانو منځ کې چې مراکم مذاکرات وو نه هغه ټول پروسس چې کوم دی نه ملا عبدالغني برادر لیډ کړو. او دا تاسو چې لیدل چې په ټي وي باندې د امریکې وزیر خارجه سره یو طالب ولاړ دی نه هغه د ملا عبدالغني برادر و. د دریم نمبر باندې چې کوم طالب لیډر دی نه هغه سراج الدین حقانی دی. نو په طالبانو کې دننه یو سترانګ ملیټنټ ارګنایزیشن چې دی نه هغه دی حقانی نیټورک. حقانی نیټورک د امریکې هم دهشتګرد ډیکلیر کړی دی او حقانی نیټورک وایي په دې ډېر مشهور دی چې د خودکش دماکې ډېرې کړي دي او وي آی پیز چې کوم د امریکې د فوج څخه کسانو او داسې ویسټرنو نه د هغوی اغوا یا د هغوی چې کوم دی قتلول په کابل کې چې کوم دی غټې غټې حملې کول، دې لپاره د حقانی نیټورک ډېر مشهور دی. او پاکستان سره چې د افغانستان کوم مشرقي بارډر دی نه هغه ځای کې د دی بیس دی. نو دی یو طرف ته د حقانی نیټورک سربراه دی او بل طرف ته طالبانو د ارګنایزیشن چې دی طالبان نو په دې کې ډیپټي لیډر دی. نو دا سراج الدین حقانی هم کیدای شي په غټو لیډرو کې دی چې دی پکې مخکې راشي، اهم عهده ورله ورکړی شي. او څلورم نمبر باندې چې کوم دی نه هغه ملا یعقوب دی او ملا یعقوب د ملا عمر زیه دی. هغه ملا عمر چې د 96 نه والې تر 2001 پورې د افغانستان حکمران او ځان ته به امیر المؤمنین وي. نو ملا یعقوب 30 کلن ځوان دی، خو د ملا عمر د زوی کېدو د وجې نه په طالبانو کې هغه ته د احترام په سترګه کتې شي او د قدر په سترګه ورته کتې شي، خلک وله قدر کوي. او دی په 2020 کې د طالبانو مضبوط عسکري وینګ چې کوم دی عسکري کمیشن نه د هغې سربراه جوړ کړی شو. او دا 2020 نه بعد دا اوس چې د طالبانو څومره تیزۍ سره د حملې او د جنګ دا به ټول د دې سوپرویژن کو د دې نگرانو او دا به وینا د کوله چې طالبانو باندې کله ډېر تورونه ولګېدل چې دوی خو ظلم کوي او خلک پکې مړوي او بېګناه او سیویلین مړېږي. نو دې ملا یعقوب به د طالبانو ته وایي چې تاسو دا کار مه کوئ او چې کوم ځای قبضه کوي نو خلکو سره لږ نرمۍ سره پیش راځئ. نو ملا یعقوب خو ځوان دی، خو په د ملا عمر د زوی کېدو په وجه د طالبانو د تنظیم کې دننه هغه یو یونیفاینګ فورس دی او که چې داسې څه مسلې راځي اختلافي مسلې که نه نو ملا یعقوب د دغه خپل کردار د وجې نه د خپل سټیټس د وجې نه هغه مسلو حل کولو کې چې کوم دی د خبره خلک مني. نو دا څلور لیډرز دي
کیدای شي چې د دې نه بالکل علاوه څوک جدا چې کوم دی نه رامخکې کړی شي او هغه د افغانستان حکمران جوړ کړی شي او طالبانو دا د تاسو ته پته چې طالبانو اکثر د خپل لیډرشپ باره کې او دا چې کوم لیډرز دی د باره کې اکثر دوی خبرې پټې ساتي تر دې پورې چې ملا عمر کله مړ شو 2 کاله بعد طالبانو چې کوم دی نه د هغه خبر مرګ خبر تصدیق کړو او ویلو او بیا یې دا هم چې کوم دی نه تر اوسه پورې لا دا پته نه لګي چې ملا عمر مړ شوی کوم ځای کې نو دغه یو څو خبرې وي چې تاسو سره شریکې کړې نورې د افغانستان د طالبانو باره کې او د دې د پروسس باره کې بله ویډیو کې به انشاءالله ملاویږو ډېره مننه